د ډیوه قدرمنو لیدونکو ستړي مشه. واشنگټن ډي سي نه زه وکیل خان یم او د ډیوه ستوري خپرونه ده او نن په دې خپرونه کې خبرې اترې کوو د ارمان سراج سره. ارمان سراج چې د لسو کالو دی او د یو شمېر شاعرانو نظمونه، شعرونه، غزلې او ټپې یادې کړي دي او ښه په جذبه کې وي، انقلابي شعرونه هم وي. نو دا وخت را سره ارمان سراج هم د سکایپ په لیکه باندې د خوازخیلې نه د سکایپ په لیکه باندې په دې پروګرام په دې خپرونه کې مېلمه شوی دی. ورته په خیر راغلی وایو او د هغه نه به شعرونه اورو. تاسو ټول سره مل پاتې شئ. ارمان سراج په خیر راغلی، ستړي مه شئ. تاسو بیا مننه کوم. څنګه یې؟ طبیعت دې ښه دی؟ روغ یې، جوړ یې، خوشحاله یې؟ روغ یم. تاسو څنګه یې؟ خیر دی بالکل. ولې داسې ګډوډ یې؟ ګرمي ده که؟ ګرمي شته؟ نه ګرمي نه ده، خو له خوبه دې راپاڅولم. له خوبه مې راپاڅولې. دا څه وی؟ وبخه یار، زه به تا نه بخښنه غواړم. او بېګا ولې ناوخته ویده شوې وې؟ څومره ناوخته ویده شوې وې؟ ولې څه ټایم ویده شوې وې؟ ته خو مشاعرو له چې ځې ناوخته یوې دوه بجو پورې ناستې که څنګه؟ خوب راځي که نه یاره. ښه خوب درځي. خبرې اترې کوو. ته راته ووایه ته څو کال وې؟ په خپله خوله راته ووایه څو کال وې؟ لسو کالو. څویم جومات کې؟ څلورم جومات کې. سبق په باړنده د تپوس کوم غواړم. تا وی د یو شمېر شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو لیکونه په یاد کړي دي. د کوم شاعر شعرونه ته زیات یاد دي دا وخت په موجوده وخت کې د خپل بابا نه علاوه؟ ما خان چاچو ماته خو دغه یاد دي، دا بغداد دانش. او بغداد دانش. بغداد دانش د څه یاد دي؟ وی زه خو دوزخي یم، وی زه څومره قیمتي یم، خو بیا هم دوزخي یم. هغه ته یاد دي؟ ویخوره ده مغروره ده، هغه ته یاد دي که څه ته یاد دي؟ منمه. او منمه. راته ووایه، ښه په جذبه کې راته ووایه. منمه مجبوري ده چرپیار خو به ساتو. مجبوري ده چرپیار خو به ساتو، خو دومره ګلګونو مارا خو به ساتو. واه ډېر ښه. ویل چې راځم تاویل د ویلي چې راځم راځي که نه راځي، اوس دغه لار خو به ساتو. واه ډېر ښه. څنګه چې نغمه ده د ساګانو په مثال، چې نغمه ده د ساګانو په مثال، بیا څه وایي زه نشتار خو به ساتو. واه ډېر ښه. وزګار کېناستی نه شو خامخا ځان له کار ګورو. وزګار کېناستی نه شو خامخا ځان له کار ګورو. په کار کې کار خو به ساتو. دانشه زهر بازي خلکو له دارو. دانشه زهر بازي خلکو له دارو، لستوڼو چې ساتونو پکې مار خو به ساتو. لستوڼو چې ساتونو پکې مار خو به ساتو. دانش صاحب خو ډېر اوږده اوږده نظمونه لیکلي دي ارمان، او هغه تا یاد کړي څنګه؟ نور درته څه یاد دي؟ دانش صاحب ته نور شعرونه ته یاد دي؟ یاد دي راته. ښه نور درته څه یاد دي؟ تا سره خوا کې څوک ولاړ دي؟ د پورې چم د مشر ملا زوی کلمه نه وایي. د پورې چم د مشر ملا زوی کلمه نه وایي، بس دی خبر چې ولې خو بس دی کلمه نه وایي. واه ښه چې دی کلمه نه وایي. ښه یو ځلې په وړوکوالي د جومات نه چا شړلی و. د جومات نه چا شړلی و، د کونډې دوی زلمی شو خو زلمی کلمه نه وایي. یو ځل بیا ووایه. یو ځلې په وړوکوالي د جومات نه چا شړلی و، د کونډې زوی زلمی شو زلمی کلمه نه وایي. پوه نه شوم پرې، بیا ووایه. زلمی کلمه نه وایي. چې زلمی کلمه نه وایي. اوه ښه نور؟ منیر به راته وویل. منیر بنیرې یاد دی. منیر بنیرې څه وایي؟ نظم به راته ووایم. ښه په جذبه کې ووایه، ښه په دغې ووایه، ښه وضاحت سره یې ووایه. ګوره ته خو ما په مشاعرو کې لیدلې، ښه په جذبې سره یې ووایه. د روژې مسلمانان یې، د جمعې مسلمانان یې په توبو مې د توبې، بېنظیر مسلمانان یې د جومات د دروازې نه تر حجرې مسلمانان یو، امانت ته خیانت کوو بېوادي مسلمانان یو. اذانونه مو یو دي، اخترونه مو یو نه دي، که به یو صف کې ودرېږو خو نیتونه مو یو نه دي. په والله لیونی کېږم، په رښتیا لیونی کېږم، جوړې بیا مې مازغه دنګ بیا لیونی کېږم. په والله لیونی کېږم، په رښتیا لیونی کېږم، جوړې بیا مې مازغه دنګ جوړې بیا لیونی کېږم. په یوه دې پوه نه کړو، کیسه دې پوه نه کړو، ملاجانه لیونی شي. په ډبه دې پوه نه کړو، زه له چا نه نفرت کوم، د دنیا نه نفرت کوم، د انسان د خوږېږي، د انسان نه نفرت کوم. دا مې ټول دې سرګلونه د مولا نه نفرت کوم. بس دا کیسه راله یو کړئ، عقیده راله یو کړئ، په قرآن نه کېږي کلمه راله یو کړئ. واه
دا غوړ دا ته بار بار لولې دا ته یاد شوي څنګه دي او ته په پوهېږي چې ته څه وایې پوهېږم پرې. ښه او خپل هم شعرونه لیکي که نه بس د نورو شاعرانو شعرونه ته یاد دي یو مې لیکل دی یو دې لیکلی دی ویې وایه راته ویې وایه راته ارمانه ستا په زړه کې ارمانونه بدلېږي ارمانه ستا په زړه کې نه نه یو منټ ارمانه ستا په زړه کې ارمانونه په دلو دي یو ځل بیا ارمانه ستا په زړه کې ارمانونه بدلو دي اته کال دې شي او ارمان دې پوره نه شو اته کاله دې تېر نه یو ځل بیا ووایه زه پرې پوه نه شو وبخه اته کال دې شي او ارمان دې پوره نه شو اته کاله دې وشي یو ارمان دې پوره نه شو ارمانه ستا په زړه کې ارمانونه په دلولې وي اته کاله دې وشي یو ارمان دې پوره نه شو ډېر ښه دا ارمان مې پوره شو که نه تاسو سره دا ارمان دې پوره شي چې موږ سره په پروګرام کې راغلي ډیوې باندې راغلي بلکې ستاسو سره ما سره صحیح ما سوچ د خپل اوریدونکو ته وایم سوچ به وړاندې چې کله ما ارسه سیټ کول نو زما ارمان سره لګیا یم ارمان سراج وړوکی ماشوم دی 10 کالو دی خو د پلار سراج الدین سراج صاحب یو لوی لیکوال د کتابونه لیکلي دي هغې باندې هم خبرې اترې کوو خو ما چې کله سیټینګ کولو نو ما د ارمان نه تپوس وکړو مې ته ډیوه اورې نو ما ته وی چې اورم نو مې ډیوه کې څوک اورې نو ما سیاسي جواب راکړو ما ته وی تا اورم او اوس وی چې ارمان مې پوره شو دا یو ارمان وی ارمانه دا خپل شعر راته یو ځل ته بیا ووایه ارمانه ستا په زړه کې ارمانونه بدلو دي ارمانه ستا په زړه کې ارمانونه بدلو دي اته کال دې شي او ارمان دې پوره نه شو اته کاله دې وشي او ارمان دې پوره نه شو ډېر ښه اوس دا راته ووایه اباسین یوسفزی صاحب داسې لوی لوی شاعرانو کې کوم شاعر درته نظمونه کلامونه ته یاد دي زما ته خو د نیازک لالا او د منیر د خپل پلار د نوم چې شاعران راته یاد دي ښه کوم انقلاب د چا نظر راته یاد دی ښه صحیح زه غواړم د بغزاده دانش صاحب یو نظم بل ووایه بیا د هغې نه پس به نور شاعرانو ته نه ووایو بغزاده دانش صاحب درته نور څه یاد دي زما نه مخکې ته یې خو چې ستا نه مخکې څه زما نه مخکې ته یې خو چې ستا نه مخکې څه نو جوړه چې دنیا نه وه دنیا نه مخکې څه دا ډېر خلک غلط وو که د هلک خلک غلط وو اوس چې رڼا راغله دې رڼا نه مخکې څه ډېر وجود خو هغه خټې نه راجوړ کړو وجود خو هغه خټې نه راجوړ کړو دا کار چې را جوړ دې کار نه مخکې څه او د دې دور ماشین اوبو بلا نه یېرېږم د دې دور ماشین اوبو بلا نه یېرېږم بېبي په دې مې پوهې که بلا نه مخکې څه بېبي په دې مې پوهه که بلا نه مخکې څه یو ځل بیا د دې دور ماشین اوبو بلا نه یېرېږم بېبي په دې مې پوهې که بلا نه مخکې څه او دا ولې بې قیمته کړه د سر تورې ورک شو دا ولې بې قیمته کړه د سر تورې ورک شو آدمه په بلبل کې د هوا نه مخکې څه دا اوس چې پسې ټول خلک ولاړ دی او خاموش دی دا اوس چې پسې ټول خلک ولاړ دی او خاموش دی دا نشه په مذهب کې د ملا نه مخکې څه دا نشه په مذهب کې د ملا نه مخکې څه د اخري مصرع بیا ووایه زه خوایم ارمان دا اوس چې پسې ټول خلک ولاړ دی او خاموش دی دا نشه په مذهب کې د ملا نه مخکې څه دا نشه په مذهب کې د ملا نه مخکې څه دا نظمونه دا شعرونه ته یادېږي څنګه دا کتاب دی دانش صاحب کتاب دی ځان له اخیستی دی که نه دانش صاحب سره کښېنې پاسې دانش صاحب سره مېلاو شوې ښه دلته راغلی اوسئ او ته بیا د منیر بنیري یادوې منیر بنیري خو اوس هم ما ته خلک ذکر کوي دی راولی منیر بنیري سره مرکه وکړې خو منیر بنیري نه راځي یا پیسې غواړي او موږ سره پیسې نشته که نه نو کیسه دا ده او چې ولوزو کي نو بیا نه راځي پروګرام ته خو داسې چل دی منیر بنیري خو بیا هغه بل دغه هم ویلی دی یو نظم یې دی هغه عرفان کمال صاحب هم ویلی دی معیشه صاحب ویلی دی نو ما نه هغه شعرونه هېرېږي ورکه زه رایادوم زه غواړم که تاسو ته هغه یاد وي سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې یاد دی ته هغه دې نه او زوته یې څنګه بار بار یې لولې دا زموږ اورېدونکو ته وایي نور ماشومان چې تا دا وخت ګوري اوري دغه شان ستا په عمر کې 10 کاله 8 کاله 9 کاله 11 کاله دا ته یادېږي څنګه د الله فضل دی او سکول کې څنګه سکول کې تکړه سبق کې تکړه سبق کې تکړه تاغه ما ته کټه ګوته داسې کړه صحیح تکړه او ته څلورم جماعت کې که نه کوم مضمون دی په خپله خوښېږي کوم مضمون کې تکړه
انګلیش کې انګلیش کې راته ووایه کنه انګلیش کې رایمز درځي څه پویمز درځي نه ټوینکل ټوینکل لیټر ستا درځي هغه هغه خو ووایه کنه مړه په خوږ اواز کې راته ووایه ته چې کوم دا دومره غټ غټ شعر شعر ورته ووایم زه ووایه زه په څه پوهېږم ماله څه راځي زه په څه پوهېږم راځي ستا په شان باندې خو ماله نه راځي تا نه چې درځم تا نه چې راځم باندې نه راځي ښه ډېر ښه او مشاعرو لځي پروګرامونو لځي ځم اخري مشاعره یې چېرته کړې وه موجودیه حال کې مې کړې وه ښه او تا پکې بیا هلته کم شعرونه ویلو کم شعرونه خلکو خوښ کړي ستا چې تا ویلو زما د هوایي ډزو شوقین یاره هغوی ډېر خوښ کړی کم یو د هوایي ډزو شوقین یاره ښه ته ووایې د هوایي ډزو شوقینه یاره تا موږ ته ووایه که نه هوایي ډزې خو هسې چې کوم څوک بله زما له چا کارډ رولېږه د واده نو په هغې باندې کارټوس جوړ و کارټوس ني او په هغې باندې کراس راښکلي وي ډزې بندې دي که نه وي لکه واده کې به ډزې ني نو ما ورته صحیح ده نو خیر نه مې ډزې مونږ هسې هم نه کوو مونږ روجو له درځو که نه خو ته راته ووایه هوایي ډزو دغه راته شعرونه راته ووایه که نه د هوایي ډزو شوقین یاره ستا د ټوپک د خولې نه وتې ګولۍ په یو مزدور باندې راپرېوتله پېغلې له پټۍ یوړه د یو ماشوم د سر شمله یې ویوړه د یو مور د سترګو تورې مړکو د عزیز زړه د تورې مړکو یې په خادۍ د خدای ور پورې کا یا په خادۍ د خدای ور پورې کوه دې مستۍ د خدای ور پورې دی دا ځواني د خدای په سین لوکه دې ځوانۍ د خدای ور پورې که ستا خوشحالي پرې بېشکه وکړه خو لږه ډېره ټوپکه وکړه خوشحالي ټوپکه وکړه خو لږه ډېره ټوپکه وکړه دا خوشحالي په اتڼ وکړه دا خوشحالي په پودونو وکړه دا خوشحالي په سندرو وکړه دا خوشحالي په ساحل وکړه دغه سپور خلک وخندې دا سرتور خلک وخندوه دې ټوپک قلمونه جوړ کړه دې بارودو نسایي جوړه کړه دا کمربند خو د بستي په شان دی دې کلګسه نه کاته جوړه کړه د چاپکچه کورونه ولې ورانې د انسانانو زړونه ولې ورانې دا تنکي خالونه ولې چېږي دا تنکي خالونه ولې ورانې دې پښتي نه دې شمله جوړه کړه چې پرې جومات جوړ کړه اوتره جوړه کړه د پردوسۍ پر اساس مه جوړوه خپل مذهب چې نه نغمه جوړه کړه دې ټوپک سره یاري مه کوه د تېرو وږي کې زندګي مه کوه په پردي سره ډامونه منع کوه دا جواري مه کوه خو دا ویرونه په چاسا سر کوي نسبتونه په چاسا سر کوي منیر ستا ځان نه مالکانه کړي څاره شعرونه په چاسا سر تاسو څه ووایې تا ته پته شته څه دې ووایې ګوره واده چې کوم دی نو وي دغه ښادي دې په ډزو مه کوه دغه که زه داسې نثر ته اړوم او دې خلاصه ویم نو دا خو تا پکې هغه لوی خبرې وکړئ چې هغه ډېر لوی خلک چې کوم دی نو دغه شان سوچ او دغه شان فکر دا د چا شعرونه منیر د پاره کې دا وخت موږ سره نصیب بونیری صاحب دی نصیب بونیری وی چې منیر بونیری انوایټ کې پلیز منیر بونیری موږ انوایټ کړی دی نصیب بونیری صاحب دوه پیری او هغې نه پس چې کوم دی هغه ټایم باندې هغه غیب شي نو نه پوهېږو خو خیر بیا به مو ته بلنه ورکړو ځکه چې هغه منیر بونیری به داسې ویم چې هغه د پښتنو سفیر دی دې وخت کې سفیر ځکه دی چې هغه د پښتنو پیغام نړۍ ته رسوي او په یو ښه مثبته ډول یې رسوي نو خامخا به ورته انویټیشن ورکړو هغه یو سټار دی موږ به ستا په شان دی ورسره ټریټمنټ کوو یا به هغه ته هغه شان سلوک کوو مننه یې کوو شاعر دی ادیب دی لیکوال دی او الله دې لري افغان ملک صاحب تا ته سلام وي صحیح فکرمند دا وړ وي ډېر ښکلی ماشوم دی دغه شانتې ته پکې تا له پوښتنه ګورم او بیا ورسره چې کوم دی محمد لقمان دی او دغه شانتې ټول سلامونه دي ستا دپاره ماشاءالله ویری ګوډ او دغه شانتې یو کس پکې لیکلي د انګریزۍ راته څه ونه وی نو دا به څنګه چل کو ته به ورته په انګریزۍ کې اے بي سي خو ورته ووایه مړه که نه اے بي سي ورته ووایه خپل پروګرام به موږ له دوره انګریزي نه راځي په انګریزي کې پروګرام وکړو خدای نه کړه موږ له لږه غونډه انګریزي راځي هغه جینۍ چې ما سره یې هغه راوله نایله یاده ته نایله پېژنې ته ما ته نه اوس صبر وکړه نایله تا وخت تا ګوري ما که نه دا راغه خو ته ما ته دا ووایه چې ته نایلې کوم پروګرام تا کتلی دی ما سره دی هغې له انګریزي ورځي ته څه وایې ته ما نه ور پر خطا کړي زه خو د هغې نه انګریزي زده کوم خو زما استاد وه که نه اوس به راته چا شعرونه ووایې او خو داسې چې یو داسې شعرونه راته ووایه چې هغې کې هم دغه شانتې پیغام وي دا څنګه چې تا اوس وویلې
جی خپل والد صاحب ورته وویل بالکل ووایه بالکل یې ووایه والد صاحب سراج الدین سراج صاحب شعرونه راته ووایه بالکل هغه کتابه چې وایي لوی ډاکټر شي یا مفتي شي څو ها لوی ډاکټر شي یا مفتي شي نو څو که انجینر یا ساینسدان جوړ شي د علم زور به جهاله ومنم د هر څه مخکې چې انسان جوړ شي. واه د علم زور به د حلو منم چې د هر څه مخکې انسان جوړ یو ځل بیا ووایه که لوی ډاکټر شي یا مفتي شي نو څو که انجینر یا ساینسدان جوړ شي د علم زور به جهاله ومنم د هر څه مخکې چې انسان جوړ شي. واه ډېر ښه د هر څه مخکې چې انسان جوړ شي نور ورپسې شعرونه ته یاد دي مصرې ته یاد دي یاد دي راته وایه ارشاد په اسلام باندې د خپله سره تېرو چې د ما خبره راشي په شا کېږو باجونو تبلیغونو ته منلي کور چې خپله برخه غواړي خفه کېږي خو نه دا به بیا وایې ځکه چې پښتني جینکې هغه د یو شمېر چیلنجونو ستونزو سره مخ دي او ته اوس دا ماته دا ووایه د خور چې خپله برخه غواړي نو بیا څه دغه مصره بیا ووایه دا شعرونه بیا ووایه په اسلام باندې د خپله سره تېرو چې د ما خبره راشي په شا کېږو په حجونو تبلیغونو ډېر مین یو کور چې خپله برخه غواړي خفه کېږي په حجونو تبلیغونو ډېر مین یو خو خور چې خپله برخه غواړي خفه کېږو او دا یې د بابا شعر نو د سراج الدین سراج صاحبه تا د بله قطعه یې راته وویل ووایه بالکل ووایه تا د نازونو اداګانو لږې ستا د نرۍ خندا به وشم بل نه ځکه زه شوتل نه یم چې بیا به وشم بیا یې ووایه یو ځل یې بیا ووایه زه شوتل نه یم چې بیا به وشم یو ځل بیا تا د نازونو اداګانو لږې ستا د نرۍ خندا به وشم د بل نه ځکه مزه اخلم چې زه شوتل نه یم زه شوتل نه یم چې بیا به وشم نو ورګه زه ګورم ډېر خلک دا ګیله کوي چې ستاسو اواز صحیح نه زه ګورم چې ستاسو اواز صحیح راځي که نه ښه صحیح ده اواز خو دې صحیح راځي ماته ډېر خلک وایي چې اواز صحیح نه دی نو اواز خو ستا بالکل صحیح دی ماته او زه ښه په صفا اورم او زه به هغه پوښتنې تاسو د ارمان سراج نه که څه اورېدل غواړئ د چا شعر اورېدل غواړئ اواز یې پخپخې راځي تا ته یو اواز دی پخپخې راځي ارمانه نو صحیح یم اواز دې صحیح دی او نه ته داسې چې مشاعرو له لړ شي د خلکو په مخ کې ناست دی که نه او خلکو په مخ کې دا شعرونه وی نو زړه دې یریږي نه درزار یې نه کوي داسې درز نه کوي فټ یې نه زه په خپله ګوره چې کوم دی زه چې کښېنم نو زه ډېر خلکو په مخ کې خبرې کولی شم خو داسې نوې ځای ته لاړ شم اول ته خبرې کوم نو داسې لږ ساعت خو ما زه یېرېږم مړه کې مې داسې زړه مې درزار یم کوي چې خبره کوم نو زه خو لوی سړی یم زما په زړه کې ته خو ماشوم یې لا لسو کالو یې نو وړه کې داسې درزار درز پکې نه سیوا کېږي که نه څنګه داسې ګرم شم بیا خلک ته ګرمېږي منجن دې هم ګرمېږي دا څه وایي مطلب دا دی چې ته په فام کې راشي نو بیا چې دغه شي اوس ستاسو انجن ګرم شوی دی برابر ګرم شوی که نه بالکل ګرم شوی بس زه خو بیا په جذبه کې راته چې کوم دی پوره شعرونه ووایه ګرمي شته که نه دغلته ګرمي هم ډېره ده خیر مونږ درته پکې هم بند کړی دی د چا شعرونه راته وایه بالکل ویې وایه غزل یې راته ووایه شراب د خوله کې هم ترېنه توبې وباسي داسې څوک نشته چې دا شیخ له نیکه دې وباسي شراب د خوله کې هم ترېنه توبې وباسي داسې څوک نشته چې دا شیخ له نیکه دې وباسي احرام چوتړي تصویر به د کعبې وباسي دا بعضې خلک ډېره له جامې وباسي احرام چوتړي تصویر به د کعبې وباسي دا بعضې خلک صرف ډېره له جامې وباسي او که چېرې مړ دښمن زما په لاس خبر کړئ زما یاران اکثر په داسې وخت کې وباسي که چېرې مړم نو دښمن زما په لاس خبر کړئ زما یاران اکثر په داسې وخت کې وباسي دلته کې هر سړی کافر دی او دوزخ ته به ځي دلته کې هر سړی منافق کې وباسي دلته کې هر سړی کافر دی او دوزخ ته به ځي دلته کې هر سړی ملا دی او فکري وباسي دغه غلام درمانه مه ایښوه دغه غلام ابن غلام درمانه مه ایښوه دې کې څوک نشته چې خبره به د خولې وباسي ډېر ښه زه به خپلو لیدونکو ته هم وایم چې دا د ډېر ماشاءالله ووایه د نظره نه شي داسې کمزور هم دی داسې که نه اوچوچوم دی او ګوره کوم لوبې کې که نه لوبې نه کې رواني ماني پکې کې جنګ جګړې کې ملګرو سره نه به کې مطلب دا دی خامخا یې کې اخیری جګړه د چا سره کړې وه تا
اخیری جګړه د چا سره کړو جګړه کې دا فرحان سره مې کړې وه. مشر ورور سره جګړه کړو پس دې سره جګړه کړو څه چل شي جګړه دې سره وکړه دی وایم مړه والي ولي والي په جړا نشي پیتانې مې کړې وه نه خروانې دې کړو صحیح ده سمه ده او ته ماته دا وای سکول ته چې لاړ شې سکول کې چې کله دغه شان شعرونه وای د لویو شاعرانو نو نور ماشومان نه جیلس کېږي هغوی وایي چې دا خو وګوره فرحان له شعرونه ورځي ما نه راځي هغوی ته داسې سوځي که نه څنګه سیلفیانې د سره وباسي مطلب ته سټار یې هغوی ته زما ویډیوګانې ډېرې شوې شوې زموږ د سکول وړو هم سم کتلې په ځان پسې راغلم ها چې کور ته لاړم نه مایي هغو ما ته یې شعرونه وویل نه ما یې بیا چې کور ته لاړم ما یې خفه وم باید چې ویې ورته لس روپۍ راکوي شعر ورته وایم لس روپۍ راکوي یو شعر به ته په 10 روپۍ یو شعر وی او موږ نه به څومره پیسې وساخلې موږ خو پیسې چاله نه ورکوو سره په پیسو کوم دا چې ته فرمان کسکر پیژنې الله پیژنې ظالم هو دې را باندې نو کو بل نو کو ظالم هو نور ناراضي خنور درنه رسي فرمان کسکر مو پیسې غواړي چې انټرویو کړو باندې انټرویو مو ته وکړو د دوی پیسې غواړي ته هم د دوی پیسې خدای ته وایا دی وخت به راته سوره د چا نظم د چا غزل د چا ها فرمان کسکر نه ویډیو کا او ورته چې پیسې و دروړي کوم پتا مې موږ له دوکې نه راځي کنه دغه چلې دوکه نه شي کولی چا سره او دغه ته اوس موږ ته څه اورې غزل اورې نظم اورې زم نظمونه راته وروه د چا نظم درته یاد دی د بغزاده دانش د نور د چا یاد دی ته څوک ولر دی فرحان ته ولر دی ها بالکل وایا بالکل وایا خو په جذبه کې وایا دا ستا په خوله چې څومره غټې زورورې راځي قسم په خدای کماله ستا په شان خبرې راځي تنکۍ ځواني د په سره غرمه کې مه راوځه اکثر سړي باندې په دې ورځو کې شري راځي تنکۍ نه یو ځل بیا وبخه ډېر په معذرت سره والله څومره غټې زورورې راځي قسم په خدای کماله ستا په شان خبرې راځي تنکۍ ځواني د په سره غرمه کې مه راوځه تنکۍ ځواني د په سره غرمه کې مه راوځه اکثر سړي باندې په دې ورځو کې شري راځي او دا د چا دی چې امن پښتونخوا کې نشته دا د چا دی چې امن پښتونخوا کې نشته زموږ حکومت ته خو راغله راځي دا د امن پښتونخوا کې نشته زموږ حکومت ته خو راغله سکونتري راځي او هغه سړی چې بې له مایه ګزاره نه کېده نو سړی چې بې له مایه ګزاره نه کېده نه اوس سهار راځي نه د مازدیګرې راځي او د اشنغر لمن چې څه هغه لمن کې څه دی اوس بند کېږي ته خپلې مرغۍ باد نه مرورې راځي زما خو د رانجو کونجونه زړه ډک شوی زما خو د رانجو کونجونه زړه ډک شوی دي لکه به ما نستانه واه ډېر ښه ته حمزاوي یوسفزی پیژنې حمزه پیژنې هغه ته ډالۍ دی خدا دې هغه ته ډالۍ کو حمزاوي صاحب دا وخت وی زما پیتی یار دی وی زنده آباد کنه دا سلام وته حمزه ته سلام دی تر خپل خبره بیا وکستا आवाज مات شي ها دلته راغلی او هغه یو کس ته تاسو کوي وی تعالی د ضمیر خان ضمیر شعرونه درځي یو کته راځي وی وایا زړه زخم په ایمان خبرې وکړي زړه زخم په ایمان خبرې وکړي نن زما سره جانان خبرې وکړي دروغ نه خبر شنو راکې شو نن پنی مشته ډېر ښه د پنی مشپه د اخیری هغه بیا راته وایه د پنی مشپه څه سره ورته ووایم نو وایي چې بیا ووایه سره بیا ووایه د زړه زخم په ایمان خبرې وکړي نن زما سره جانان خبرې وکړي دروغ نه خبر شنو راکې شو نن پنی مشپه باران خبرې وکړي افسر الملک افغان صاحب دی ګوري د شانګلې نه ګوره افسر الملک پیژنې سلام درته کوي افسر الملک صاحب دا
ارمان سراج دی، د سراج الدین سراج صاحب زوی دی، لس کلن دی، د څلورم جومات طالب علم دی او د ډېرو شاعرانو شعرونه یعنې د هغوی نظمونه د هغوی غزلې. او اوس راته داسې وکړه یو جذباتي نظم راته ووایه داسې په جذبه کې چې دا ټول خلک ورسره راویښ شي. سلامونه وایم سلامونه. افسر الملک صاحب سلامونه ته وایي. اوس زه اوس دا وایم چې ته اوس داسې وکړه هغه شعر راته وایم. توتی جانان رازی رازی زه به سر ټولایم مونږ کې چې توان رازی رازی زه به سر ټولایم. بس دی هسې بس دی. دا خو لا اوس تا چې کوم دی نو په سیر کې هغه خبره څلورنیز نه دی ویشتې. او ته به نن سکول ته ځې که چوټي ده؟ د سکول چوټي ده، ګرمي ده؟ زه فرحان ته ووایه چې پکې درته ولګوي. فرحان ته ووایه چې پکې فرحان درته پکې ولګوه. ما تاسو ته څه ووایې؟ ما ته ویلو چې دغه تاسو د سکول نه پاتې کړم. ما د سکول نه او دا څه وی؟ دا خو به ته نن ډېر خوشحاله چې سکول ته نه تلې. یاره مننه کوم ستاسو. څنګه؟ تاسو مې پیسې په دې وجه وانه غوښتې. پیسې دې ځکه وانه غوښتې چې سکول نه مې پاتې کړې. لکه نه ته ما ته دا ووایه لکه ته د دې مرکې دپاره دې خبرو ما ته دا پته نه ما که ستا چوټیانې د ګرمۍ چوټیانې دلته په امریکا کې خو د ګرمۍ چوټیانې د سکولونو که نه نو ما ګنې وې اوس به ځم سکول ته. سکول ته به ځې او استادانو ته دې ووایه ما ډیوې سره مرکه کوله بیا ورته ووایه که نه او بیا ورته زما نوم هم واخله او که بیا هم څه وایي نو بیا ورته زه به ته یو کس نوم یاد کړم د هغه نوم ورته یاد کړه اشفاق محمد ورته یاد کړه. وکیل خان چاچو او جی جی نمیازک لالا شیرونه ته ووایم. ووایه که نه ووایه که نه. وایي ژوند درته خمار ساتم پټ په زړه کې یار ساتم لوی واړه مې پېژنې ستا د کردار ساتم. درته خمار ساتم پټ په زړه کې یار ساتم لوی واړه مې پېژنې ستا د کردار ساتم. خیر خبر د یار راوړي خیال به درې بار ساتم. اوسم په پټوه کې زور تار ساتم. اوسم په پټوه کې زور تار زلفدار ساتم. څوک چې په ما سر ورکوي هغه سړی یار ساتم. څوک چې په ما هغه سړی یار ساتم. هر څوک خپله خوري او څکي کله چا کې کار ساتم. هر څوک خپله خوري او څکي سره چا کې کار ساتم. راغی شي نیازک زما هر چې نه چې نه ساتم. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. او داسې ده ته ګوره ته چې ستا ما شعرونه اورېدل تا شعرونه دې وي او نظمونه دې وي هغې سره ته داسې جذبه کې راشي هغه لاسونه هم داسې کې که نه او داسې هغه جذبې کې راته ووایه چې داسې ورسره راپاسې په ولوله کې شي ګرمي ده ما ته پته ده انقلابي شعرونه راته ووایه. د خپل پلار راته ووایم. ووایه د خپل پلار راته ووایه. ژوند مې دنیا مې ارمان زمان تا مې قرار مې درمان زمان زه به سر خورو ته به سر کوزی شې زه به سر خورو ته به سر کوزی شې ما اخلا جانانه یم جهان زمان تا مې قرار مې درمان زمان داسې یو تعویض بارانه څوک وکړي داسې یو تعویض بارانه څوک وکړي زه چې تا جانان شمه جانان زما تا مې قرار مې درمان زمان زه چې دواړه خپلو کې تقسیم وکړو چې دواړه خپلو کې تقسیم وکړو تا دې ټوله ګټه شي تاوان زما تا مې قرار مې درمان زما تا او د سراج په منځ کې څه رشته تا او د سراج په منځ کې څه رشته ولې یمې د بدخشان زما تا مې قرار مې درمان زما. واه ډېر ښه ډېر ښه. او زه فرحان ته یم چې دله لږ اوبه راوړه
چې دې لږ اوبه وڅکي که نه مرۍ وچه شوه او ټوخی پرې ولګېده یاره نو بس ټول درته ماشاءالله څنګه منیر بنيري صاحب درته په ترنم کې ووایه په ترنم کې راته منیر بنیر صاحب ووایه نو بیا خبرې کوو خان چاچو اوس که اوبه وڅکه او که نه اوبه خو ضروري دي چاچوسکای نه لوی سړی شي لوی سړی ما سره خپلې اوبه شتې دا دي پرتې دي دا دي زه زر وخت د اوبو بوتل ګرځوم ورکم بالکل بسم الله وای لګوارو کا مړ بشم تلوارو کا فراز خراب یما فراز ما کارو کا زړه پخله در لما درته وای سهارو کا زړه پخله در لما درته وای سهارو کا چې پتا ګلم کوي ته ورته ازارو کا فراز خراب یما فراز ما کارو کا دمی دا تیرا راوړل شي خلک کمارو کا فراز خراب یما فراز ما کارو کا ساده چا پلاس کې نه ول پخپل اختیارو کا ساده چا پلاس کې نه ول پخپل اختیارو کا واه خبنا می اوسېزا خبنا ټینګارو کا فراز خراب یما پیر صاحب زما کارو کا نه بس ته چېرته ورګې څو خبرې سره نورې کول غواړم حمزاوي یوسفزی صاحب ووي لاړې پاپولر شوې وي مشهور شوې تا ته وایي که نه او اوس مونږ له وخت نه راکې حمزه چاچو دې دا خبره کوي تره دې دا خبره کوي د ثوابین ته میسج را لېږلی دی څنګه حمزاوي یوسفزی صاحب ته یې وایه حمزه ودرې اوس راپسې ګرځه صحیح او افسر الملک صاحب ته وایي چې وا ډېره مینه احترامات او لوی سړی شي تا ته وایي د شنګلې دی افسر افغان صاحب او میلاو شوي افسر افغان سره میلاو شوي که نه نه څه ډوډۍ موډۍ در باندې افسر افغان سره باندې ډوډۍ موډۍ چای مې نه رسکلې که نه نو اوس به ورته د دې وخت کې تا ګوري زه ورته یم چې تا روغ غواړې څه دله پاخه کړي ستا څه خوښي خوراک کې دې څه خوښي څنګه خټې نه په خوراک کې دې څه خوښي افسر افغان دلې څه پاخه کړي افسر الملک ته دلې څه پاخه کړي کدو دې خوښي غریبۍ پر اوسه شعرونه درته یاد دي که نه زه ووایه دغه ووایه همستی کا وقاری شیخ زندگی کا وقاری شیخ سو گھٹنا گاران جسو لوگی کا وقاری شیخ تو گھٹنا گاران جسو لوگی کا وقاری شیخ معزز محترم ملنگی کا وقاری شیخ لکدو قرل ثواب دے غریبی کا وقاری شیخ لکدو قرل ثواب دے غریبی کا وقاری شیخ او تقوس عربی کی شاعری کا وقاری شیخ شاعری کا وقاری شیخ امونی شیرونه او راسپینی کا وقاری شیخ ډېر او کدو خوړه ثواب دی که نه نو شاعرانو کې کوم شاعر زیات خوښ دی کوم شاعر دی زیات خوښ دی والا پلار خدار چا خوښ که نه پلار ته دې وایي چې راشي تا سره خوا کې کیني سراج صاحب ته ووایه والد صاحب ته دې وایي چې تا سره خوا کې کیني راشي وعلیکم سلام سراج صاحب سلامونه سراج صاحب په خیر راغلی لږ تاسو ورګه زه تاسو برابر کم زموږ اوریدونکي تاسو وویني صحیح که نه ځکه چې تاسو سر کټ راځي دې وخت کې مونږ خو فریم چې کوم تیار کړی نو هغه مونږ د ارمان په حساب سره تیار کړو سراج صاحب تاسو په خپله لیکوال یې کتابونه هم لیکلي دي
او بیا چې ارمان ته ګورم نو دا ارمان دا دومره شیزونه دا دومره شعرونه دا دومره خبرې ستاسو پکې څومره لاس دی په دې کې دا ټول لاس پکې زما دی چې په ارمان په دغه کې ښه ما خپل ټول بچي د وړوکوالي نه دومره هغه کومه چې زړور کومه چې هغه چې لوی شي نه هغه په غټ دې کې نه ورخطا کېږي ها مطلب دا دی د وړوکوالي نه تاسو دې تربیت داسې کړی دی او دا دومره شعرونه ورته یاد دي نه ګڼې اکثره مور پلار خو یېرېږي په خپلو بچو باندې څوک یې راله نظر نه کي که نه د بدو سترګو ځکه نظر خو د ښه نظر هم لګي نو تاسو دغه اړه کې دغه یاره دي د مور او بیا مشاعرو لیږئ پروګرامونو لیږئ بس چې څه خدای کوي هغه به کېږي نه موږ پکې د خدای په کارونو کې خو کار نشي لرلی خو د الله ډېر زیات شکرګزار یم چې داسې ښایسته ښایسته او قابلان بچي راکوي خوشحاله شکرګزار سکول کې استادانې څه وایي استادانې څه وایي ارمان ته وایي زما په ټولو ماشومانو باندې زما یو لور په جانزیت کالج کې سبق وایي هغه استادان په هغې هم ډېر فخر کوي د فرحان په هزاره کې دی د باندې هم خپل استادان فخر کوي ښه او تاسو ته په خپله د دې وخت کې خلک تاسو ته زیاتره کوم چې خلک راځي تاسو ته لیکي وي سلام استاد صاحب سکول کې استاد پاتې شوي که څنګه یا استاد یې زه په فاتحې سکول کې فزیکل ډایرکټر وم او پنځه کم څلوېښت کاله نوکري مې کړې ده ښه او استاد ټکی په ما ډېر خوږ لګېږي د استاد د یو استاد لپاره د خوشحالۍ موقع هغه وي چې هغه خپل شاګردان کامیاب وي زه خپل استادان په خپله چې وینم نو اکثر ما ته زما ملګري دوستان وایي پلاني استاد وایي چې زما یو شاګرد په واشنګټن کې دی بل په پلاني ځای کې دی بل په پلاني ځای کې دی بل په پلاني اداره کې کار کوي نو ډېر فخر پې محسوسېږي ډېر ویاړ پې کوي تاسو ته څنګه محسوسېږي چې نور بچي هغه هم افسران کړي دي کامیاب کړي خو دا خپل بچي چې کامیاب وي نو څنګه ته محسوسه لګي څنګه محسوسوئ ډېر خوند کوي دي پردي بچي چې کله وینم او غټه اوږده باندې لګېدلي یو ماله مخې نه راشي ماله ډېر احترام راکړي نو زه د الله تعالی لاک شکر ادا کړم او انشاءالله زما بچي به هم څه جوړېږي ځکه چې څوک د چا د بچو سره لکه په ښه دغه طریقه باندې ټریټ کړي نو د هغه بچو ته هم هغه سیله میلاوېږي دا دنیا چې دا خو هغه دغه چې څه کوي هغه به ریبي والا خبره ده صحیح سمه پکار دی چې ستاسو چې څه کوئ هغه به ریبي بلکل دا ما ډېر په وړوکوالي د خپلې مور نه دا خبره اورېدلې وه او هغې به دغه متل ما اورېدلی و هغې ماته وي بچې وي لګیا وي چې څه کوې نو هغه به ریبي چې څه دې عمل وي د هغې به تا ته هغه شانتې صله میلاوېږي نو ما جی ښه غواړم چې ستاسو شعرونه ستاسو نه واورم خو نه ستاسو نه اورم بلکې د ارمان نه اورېدل غواړم چې ارمان نه ته ستاسو شعرونه ووایي ارمانه ښه داسې شعر ووایه څنګه چې امریکا کې ما په جیل کې وانه چی غوری ما له کارونه ګور داسې شعر ووایه چې ما پکې جیل کې وانه چی غوری دلته کې خدای به خیر کړي وخت سره بدلېږي تقاضې د وخت نیم په منبر نه یې بیان شوی دی مخکې امریکا زمونږ خپله وه اوس لخیره روس مسلمان مخکې امریکا زمونږ خپله وه اوس لخیره روس مسلمان شوی دی ښه اوس په تېره نو ګوره امریکا کې خو مونږ هم یو داره که نه دلته هم بلا مسلمانان دي او بلا خلک دي بلا کیسې وي خو خیر ستاسو دغه شعر او دا د چا شعر دا د بابا شعر دی راته ووایه او والد صاحب وخی دی ټکی دی که کاریږي دی ته که نه ملګری دی او ته ورسره جګړه کې که نه بابا سره جګړه کې که نه کې کله کومه چې څنګه دماغ خاص سراج صاحب ارمان وایي چې زما مازغه م شاټ کېږي په دې 10 کلنۍ عمر کې د مازغه شاټ کېږي سوچ کوه دې زمانه موبایل ډېر لري او زه یو نور کوم په دې باندې ما نه او تاسو څه ګڼئ دا دومره په دې عمر کې دغه سوچ او دغه شعرونه تاسو داسې نه لګي دا اکثر زه دا پوښتنه کوم اکثر چې ما سره په پروګرام کې داسې ماشوم تکړه ماشوم راشي نو د ده ماشومتوب د لوبو ټایم او دا پوښتنه زه ځکه کوم چې ما په خپل ماشومتوب نه یې لیدلی که نه ټول په دغه کې تېر شوی دی دا پوښتنه زه خامخا کوم دا پوښتنه تاسو نه هم کوم د یو پلار په حیث باندې تاسو نه ګڼئ چې د خپل بچي نه لګیا تاسو د هغه د لوبو هغه ټایم د هغه د ماشومتوب هغه ته تاسو اخلئ لګیا او داسې میچور او داسې غټې خبرې ورته ښایئ داسې شنو ورته کوئ دا چې د دوی خپل شوق دی دا شعرونه ما دې ته نه دي زده کړي دا دوی په خپله یادوي ښه دا دې په خپله یادي تاسو په خپله هم کتابونه لیکلي څو کتاب هم لیکلي سراج صاحب څلور کتابه چاپ کړي پنځم کتاب مې چاپ ته تیار دی ها پنځم او دا په څه باندې کتاب کې تاسو زیاتره څه په کومه زیات توجه ورکړئ خپلو کتابونو کې
وکیل خان صاحب زما کتابونه چې دي نو زیات پکې مزاحمتي شاعري ده د دې ولس ستونزې دي د دې قام ته پیښې دي هغه خبرې زه زیاتې کومه ډسکس کوم ها هغه زیاتې ډسکس کوي نو تاسو خپل د خپل کتاب نه چې کوم تاسو کوم په خپل کتاب کې کوم لیک کړی دی زه غواړم ارمان ته ورکړي چې ارمان راته څه ولولي که نه داسې چې کوم د ولس او د قام د موجوده حالاتو سره سم خبره دا ده وکیل خان صاحب چې زما شاعري ما ډېره زیاته شاعري کړله په لیټ عمر کې مې وکړه زما 950 ما قطعې لیکلي ښه جي 950 ما قطعې لیکلي دي دغسې تقریبا 400-500 ما غزلې لیکلي او نظمونه مې لیکلي دي نو دا ډېره زیاته شاعري ده تاسو ته زه ښیم نو ما ته رایي دا کتابونه په لاس کې دي زما ولنی کتاب دا پهې په پرهر دی چې دا په 2015 کتاب دی ښه 2015 یا دویم کتاب ما په 2014 کې چاپ کو داغونه مې خالونه ها دا تاسو ته مخامخ کاری ما لاس کې نیولې بالکل او دریم کتاب ما چاپ کو د شعور اندازې په 2019 کې دا ټول خلکو خوښ کړ خی بیا ما څلورم کتاب په 2018 کې د نثر کتاب چاپ کو منظر او پس منظر ها دا کې تقریبا 40 مضامین دي د دې علاوه ما تقریبا 60,000 ټپې جمع کړي دي د پښتو سوره ټپې دی وبخې 60,000 د پښتو ټپې او هغه ته د کتاب شکل ورکړل دی کنه دی ورکړل بس اوس سوچ کوم لکه کمې ده په ځین چې دا 25,000 تور سوم او د 1000 صفو یو کتاب چاپ کم چې په یو صفحه کې 15 صفحې راشي ټپې راشي نو دا به د پښتو د ټپو یو انسایکلوپیډیا د جوړوم چې دا هر وخت مونږه سراج الدین سراج صاحب دا چې کله هم تاسو چاپ کو 60,000 ټپې او ټپې دا د نزاینه شي دا خامخا زه به سترګې په لارې مونږ ته سترګې په لار یو او زه به غواړم چې دغه ټپې تاسو کله هم چاپ کې زه غواړم چې د ډیوې د لارې تاسو دا پښتاري چې دا ټول ټپې ما کمپوز کړي دي او په دې پرینټر مې راوستلي دي ښه نو تقریبا 60,000 تماره سوالي دي ځکه 15,000 تور سوم نه بیا به چاپ کوم زه خو هم دا 60,000 هم ډیر سي سراج الدین سراج صاحب او دنیا ته خبر کې د پښتو دغه ټپونه د پښتو دغه ټپې زیاتره چې زنانو لیکلي شوي دي یا لیکوالان هم لري نو دا تاسو راغونډې کړي 60,000 دا یو ډیر غټ نمبر دی یو غټ فیګر دی دا دې ما د معیار خیال ساتلی چې غیر معیاري ټپې به پکې نه شاملوم نه به او ارمان ته ټپې یاد دي کومې ټپې ورته یاد دي ارمان اسیاوري خو ټپې چې ته نه دي کړي نو یاد دي زه وایم زمزمه کراته تیرا ته زمزمه که ستا خوږ اواز هم دی ارمان پښتو ډالۍ ګوره ښه پیغله چې پاڼې سرې لور کې لکه د لم ټوټه جستې وتښتوینه یو ځل بیا ووایه پیغله چې چاله ورکې پیغله چې پاڼې سرې لور کې لکه د لم ټوټه جستې وتښتوینه نور ته یاد دي یاد دي ووایه راته که نه پدې کې غاړه راکړه چې پناه کې وي پشته وګوره ښه صحیح او جی ګړندې مقام د خلاص کو په مایو د صوباړې گزارونه څنګه ته محسوسېږي سراج الدین سراج صاحب تاسو چې د خپل بچي داسې وینئ او داسې لګیا دی ماشاءالله خدای د بدو سترګو ساتي څنګه ته محسوسېږي ډېر خوند راکوي ډېره مزه راکوي د الله ډېره مهرباني ده مورې څه وایي مورې خان دي بس وایي بس چې ته خوشحاله یې کوه وایي صحیح دي څو بچي هم دي سراج صاحب زما شپږ زامن دي 4 لوڼه دي ماشاءالله ښه او ټول سبقونه وایي دغه شانتې د ادب سره مینه لري او څه په یونیورسټۍ په لیول کې دي او زما ټولو بچو له پښتو لیک لوست ښه په روانۍ سره ورځي او ارمان له ورځي ارمان ته زده کړه کوې که نه پښتو زده کوې لیکې لوږدی ارمان لوست ورځي خو لیکې لا سم نه دی ښه بس مونږ وخت پروګرام بالکل سر ته رسېدلی دی زه د ارمان نه اخري یو نظم اورېدل غواړم او انقلابي نظم ته اورېدل غواړم کوم چې دته یاد دی او هغې باندې بیا مونږ پروګرام ختم کړو اشرو لبودی نو بلخ کر جوړوي هر زور ور د پښتنو د
لپاره شر جوړوي د پښتنو ځمکه بسا فصلونه ورټوکوي څوک پکې جنګ څوک پکې جنګ جوړوي څوک پکې سنګر جوړوي او داسې څوک نشته چې په دې ورانه کې لاس نه وي او داسې څوک نشته چې خبر د کابل او پېښور جوړوي واه د خانانو بس وایو چې خانان دي مننګان د پښتنو خپل کې وران دي د خانانو بس وایو چې خانان دي دا یو څو یاران که نه وي بیا به نه یمه دا یو څو یاران که نه وي بیا به نه یمه زما ژوند دغه یو څو خواږه یاران دي ملنګان د پښتنو خپل کې وران دي د خانانو بس وایو چې خانان دي د هانا ها قدم دینو په خیال ده قدم چې قدم دینو په خیال ده د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دي ملنګان د پښتنو خپل کې وران دي د خانانو بس وایي چې خانان دي موږ لا هسې د ځمکې لایق نه یو موږ لا هسې د ځمکې لایق نه یو د دنیا قامونه ستوري د اسمان ملنګان د پښتنو خپل کې وران دي د خانانو بس وایو چې خانان دي د ښاغلو لیونو لیونی پیر دی د ښاغلو لیونو لیونی پیر دی د صابرین یاران دانې قدردان دي ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ارمان ډېر خلک تپوس کوي تا نه چې ارمان سره به رابطه څنګه کېږي دی سره به ملاویږو څنګه ته خو یو ستار شوې لاړې اوس دې خلک ډېر زیات دې پېژني که نه نو تا سره به رابطه څنګه کوي ما پلار سره ډیوټي بیا ما پلار سره ټلیفون کوي بیا ورسره خبرې وکړي ښه ستا پلار ته یې ټلیفون کړي او ته خوازخېله کې پاتې کېږې که نه په خوازخېل نه 15 کیلومتره فرق دی او ته چې بار روزي نو خلک خو به سره ډېر ملاویږي تصویران به در سره وباسي ته سره تصویران وباسي وباسم هغه ماشوم پېژنې هغه چې وي چې پیچې تو دیکھو پیچې تو دیکھو هغه دې لیدلی دی بابا لیدلی دی د هغه نه زیات مشهور یې که لږ یاره پته نه لګي نو پته یې نه لګي وکیل خان چاچو جی جی بچې ته منیر کیته ووایم ووایه راته بس بیا پروګرام بالکل سر ته رسوسي ده ختم شوی دی بالکل ټایم نه ووایه راته موږ به قیامت نه کوو نو څه به کوو موږ چې بغاوت نه کوو نو څه به کوو موږ به وینو چې نفرت نه کوو نو څه به کوو چې نفرت نه کوو نو څه به کوو ډېره مننه کوم ستاسو هم سراج صاحب ستاسو هم مننه او د فرحان هم مننه د ارمان هم مننه وخت په وخت به دغه شان تاسو ته بلنه درکو ستاسو د ټپو د کتاب مونږ سترګې په لار چې مونږ ووینو وګورو 100 زره ټپې ډېرې زیاتې دي دا یو غټ شمېره ده او دا خبره هم دې ته مونږ سترګې په لار یو نو ډېره مننه کوم ستاسو یو جهان مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه
قدرمن اوریدونکو همدا وه د دا وخت یوه ستوري خپرونه تاسو واشنګټن ډي سي نه کتله د ارمان سراج صاحب خبرې مو اورېدې د سراج الدین سراج صاحب زوی دی سراج الدین صاحب پخپله لیکوال دی د سکول استاد پاتې شوی د هغوی طالب علمان شاګردان په اعلی اعلی څوکو باندې دا وخت سراج الدین صاحب وي نو تاسو د ارمان سراج صاحب نه شعرونه هم واورېدل د نورو شاعرانو دغه شانتې به نورو پروګرامونو کې به ورته هم بلنه ورکړو فکر کوو چې دا خپرونه ستاسو خوښه شوي پروګرام د خپلو ملګرو دوستانو ګاونډیانو ټولو سره شریک کړئ چې د ارمان سراج نه خبر شي د الله په امان